پرنسپل صاحب مونږ د بونیر په دوره راوتي یو حاجی ها جوړ کې مارګرو سره ایثار شو بیا اوس پیر بابا ته روان یو شمسینو طاهر بونیری ها نو دا مرګري به ومینو نو ما په وړه کې راله چې پرنسپل صاحب مې ډېره مدندل د خیر خیریت نه مې ځان خبر کړو څنګه دی څنګه نه دی وخت یې څنګه تېرېږي الله دې قدر وکړه الله دې تعالی اجر درکړي او دا چې مخکې هغه طرف ته تللی وی او شپې له ماله راغلی وی نو په دې وخت کې خو موږ په تادۍ کې یو او زړه مو غواړي چې نه تللی خو لکه زموږ ضرورتونه داسې دي چې موږ لاړې نو دا غاړې به کوشش کوو که بیا موقع میلاو شو را به شو او دا نوی کتاب مې چاپ کړی ما دا به ورته ډالۍ کړمه دا زما پنځم کتاب دی جی او نور خو ما تاسو ته را رسولي وو جړه په ترنم جړه په ترنم او د شعور انګازې هغه مو کتل دي که نه د ګوره ورته دا مې کشر دی درمان دی ځکه ډېر په ما او زما خیال دی چې د نثر کتاب مې هم نه یې درکړی هغه به دله هم درکړم اوس د نثر کتاب هغه سره په ګاډي کې پروت دی به دله درکړم پرنسپل صاحب ترنم کې خو جو دا به واقعي جو دا تاسو به خفه کېږئ نه زما زړه نه غواړي چې ستاسو نه لاړ شم خو خبره دا ده چې زه موږ ډېر په تادۍ کې یو او دا زما کور دی زما بیا بیا راځم خوشحاله شوم چې تاسو مې روغ ولیدئ او زما او ستاسو خو دواړو د ریټایرمنټ ژوند دی زه ترې خوندونه علم تاسو ته هم خوندونه والی خپل موږ ته هم اوس دقه جوړاله ما یو صلح لتلی وم ډګر ته دا خو نیک او هغه مې په عدالت کې ولیکله درې نیم کناله ځمکه هم د یو سړي نه واپس کړه هغه هم پرې رضا کړو هغه بل هم پرې رضا کړو یو جنازه و هغه مې وکړه څومره دعاګانې به درته کوي سوای ما هغه ټول هغه خلک یې دعاګانې نو موږ خوشحاله شو او ما ته پته ده موږ چای په دې لارې هم څکلی ډېر خو تاسو موږ دوی چینې نه پرېږدو چې پیاله به سره څکو او بیا به درنه ځو او چې بیا دا غاړې که موږ ته موقع میلاو شو بیا به راځو نه نو شپې له دلته راشئ راځو به یې دلته زما کور دی زه څو څو ځله دلته راغلی یم یو پیر مشاعرې له راغلي وو نه هغه چې بیا واپس تلو نو موږ دلته شپه نه کړه مزار کې ولاړ یو او د شاته جنگله چې ده په دې کې دننه دوه قبرونه دي په دې قبرونو کې دا دی خوا زما شاته چې کوم قبر دی دا د پیر بابا علی رحمت قبر دی او دا بل چې دی دا د هغوی د زوی قبر دی نو په دې کې موږ ولاړ یو او د جنگلې نه دننه دا دواړه قبرونه دي زایرین هم دلته کې موجود دي په ګڼ تعداد کې خو نه دي ماښامۍ دی خو بیا هم څه نه څه خلک دلته کې موجود دی نو تپوس کوو چې دا د کوم ځای نه راغلي دي او څه راغلي دي ملګري تاسو نوم السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم واجد دی موږ د سوات منګور نه راغلي یو چې په دې علم باندې پیاده راوړي مرغوزات پیاده راوړي کمال وکړه یاره څه وخت را روان شي سهار را روان شي 8 بجې او اوس راورسېد نه اراده مو څه ده شپه به کوئ نه زو ان شاء الله منګور هلکان یې که نه یاره کمال وکړه یاره نو دلته کې د سپیر بابا د مزار زیارت لراغلی دا ستاسو سره ملاقات خو ډېر ښه وشو چې تاسو په دې دور کې هم په دې غره باندې پیاده راغوښتې اوس په بیا هم ځئ دې غاړې او په ګاډي کې ځئ دا تاسو ډېره لارو واله سهار ټوله ورځ ولګېده ستاسو څه نوم دی جي حبیب الله جي تاسو ملګري یئ ملګري او 12 کسه او تاسو څه ټایم را روان شئ موږ سهار شپږ نیمې بجې او دی اوس را ورسېدئ اوس را ورسېدو تاسو د بونیر مختلف ځایونه وکتل او د مختلفو خلکو سره ستاسو پیژنګلو موږ وکړه اوس موږ راغلي یو دلته کې زموږ سره یو شاعر ادیب او پوهان طاهر بونیري صاحب ناست دی د هغه نه به تپوس کوو د بونیر په هکله چې د بونیر په هکله هغه څه وایي او خپل څه تاثرات زموږ سره شریکوي چې مینوال ترې خبر شي د بونیر په هکله طاهر بونیري صاحب تاثرات اخلو بونیر یو داسې خطه ده
چې د لر او بر پښتنو تاریخ چې کله لیکل کیږي نو په هغې کې که د بونیر ذکر ونه شي نو د لرو د برو د ټولو پښتنو ذکر به د دې نه بغیر نیمګړی ځکه چې دلته په زاړه دور کې رامچندرجي پاتې شوی دی او د رامچندرجي چې کوم دغه د رامتخ ورته وایي د دې علم په سر باندې دی نو هغې ته تر اوسه پورې به د هندوستان نه د مختلفو علاقو نه د هندومت د بودمت منونکي چې کوم دي هغه راتلو زموږ سره په خپله په دې پاچا بازار کې په سوونو کورونه دي هغه د هندومت د سکمت سره تعلق ساتي ګوردواري دي موږ ورته احترام لرو او هغه ډېر په دغه باندې په ازادانه طور باندې خپلو عبادتونو لځي سهار هم ځي ماښام هم ځي هر وخت تللی شي که نه په هغې باندې هېڅوک غم غرض نه کوي یعنې دا په دې حواله تاسو هم چې دا یوه پورمنه علاقه ده پورمن علم دوسته خلک دي او اوس یوازې نه په ماضي کې دي د سوونو د تاریخ نه راواخله تر زرګونو د تاریخه پورې بونیر چې دی علمي خاوره پاتې شوې ده او بله دا یو متل مشهور دی چې د بونیر هندو چې دی هغه له هم انکو نه ورځي د هغوی چې کومه ژبه ده هندي ژبه که نه نو مطلب دا دی چې دلته چې څومره هم خلک دي نو دا په پښتو ژبه مین دي په پښتون کلچر مین دي او په خپله علاقه په خپله خاوره باندې فخر کوي موږ پې هم فخر کوو بلکل یو بله خبره تاسو ته ما دا کوله چې بونیر چې کوم دی په جغرافیایي حواله باندې داسې ځای دی چې لکه سوات زموږ نه زیات ترقي یافته دی په تعلیمي حواله ډېر لوی خلک دي او زموږ د مشرۍ کور دی او په جغرافیایي حواله باندې بونیر داسې خاوره ده چې زموږ نه په یو ګاونډ کې زموږ سره شانګله ده په بل کې را سره تورغر دی په بل کې را سره سوابی ده په بل کې را سره مردان دی په بل کې را سره ملکنډ دی په بل کې زموږ سره سوات دی نو مطلب دا بونیر یو داسې ځای دی چې لکه زموږ دا ټولې اوبه چې ځي دا د توربیلې ډیم ته ځي دا زموږ د پیر بابا دا اوبه چې کومې روانې که نه نو دا هغه جغرافیایي اهمیت چې کوم دی د بونیرو خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ چې کوم حکمرانان دلته پاتې شوي یا اوس موجود دي هغو دې باندې یا پوهېږي نه یا هغو دې له اهمیت نه ورکوي که نه که نه د دې طرفه چې لږ لږ سړکونه جوړ شي تاسو چې لږ زموږ نه اخوا دیوانه بابا طرفونو دې باندې به تاسو ګرځېدلي د هغې نه چې داسې پورې ګورې تور غر ښکاري او د دغې غر د لاندې اباسین بهیږي او دغې ته نیمه ګنټه د پیادل لار ده تاسو اندازه وکئ او دې غر ته چې تاسو وګورئ دا رنځړو سر مولا بانډه اکبر سر نو د دې باندې چې تاسو ودرېږئ د منګورې ښار به درته په ډاګه ښکاري د لاندې ته منګوره ده مرغوزار دی دغه دی د جامبیل دی کوکاری ده همدغه شان چې مونږ دغه سایډ ته لږ ورځو نو هاخوا بیا بټخیله ده او لکه دا په جغرافیایي حواله مې درته دا خبره کوله بله دا چې بونیرو زمونږ د پیر بابا علیه رحمت غوندې ولی الله پیدا کړی دی د دې ځای مقامي کس خو نه خو خبره دا چې دلته دومره ریاضتونه کړي دي دومره د الله پاک عبادتونه یې کړي دي چې د هغې فیض د ده ډېرو زیاتو مریدانو ته د ده ډېرو زیاتو منونکو ته رسېدلی دی دلته چې کومه مدرسه عالیه پیر بابا په نوم باندې مدرسه وه نو هغې د اخوندرویزه د مکتب لیکوال شاعران عالمان صوفیان دا قسمه خلک را پیدا کړي دي دغه بحث که کو بیا لږ اوږدېږي که نه خو مختصر زه تاسو ته دا وایم چې پیر بابا او دغه چې کوم دی بونیر دا یو ډېره تاریخي علاقه ده تاریخي خاوره ده او تاریخي خلک دی او په دې باندې چې مونږ بحث کوو نو زما یقین دی چې دا کم از کم زمونږ نه 2 ګنټې وخت والي او که یو سړی په کتاب لیکي نو کم از کم 500 صفحې پرې لیکلی کېږي لکه زمونږ یوازې دا د پیر بابا علاقه نه ده زمونږ نه دغه مخ ته ګوکن دی دغې نه اخوا چې غرزي دي زمونږ نه ښکته چې کوم دی اشیزي دي دا اشیزي ګدیزي سلارزي
نورزي او اسماعیلزي دا څومره چې زمونږ د بونیر خلک دي دا په 1823 کې د سید اکبر شاه په مشرۍ کې د رنجیت سنګ خلاف په نوخار کې چې کم جنگ ګټل شوی زمونږ دی خلکو موزین او مشاعر دی هغه په دې باندې ډیره زبردست چاربیت دغه کړی ده. زما تاسو دا یو درخواست دی چې کله تاسو په دې خپل نیوز دغه کوئ د بونیر په حواله پروګرام کوئ نو داسې ښکلې سندرغاړی وګورئ چې دغه چاربیته ډېر په ښکلي انداز کې وي که ستاسو سره نه زه به یې درولېږم دا د پرزمیه داستانې کې هم چاپ ده د لوک پیرسۍ اسلام آباد والا چاپ کړې ده او رضا همداني هغه او د هغې نه علاوه په نورو ډېرو تاریخي کتابونو کې امیش خلیل صاحب چې کوم د چاربیتو کتابونه لیکلي دي. دې نه علاوه زمونږ د بونیر چې کوم دی یوه حواله دا ده چې بیربل ډېر لوی سړی و د اکبر بادشاه هغه دلته مړ دی او د هغه سره چې څومره پوجیانو هغه ټول دلته مړه دي د هغو سره یو جرنیل و زین خان چې هغه په تېښته کې کامیاب شوی دی. ډېره مننه کوم طاهر صاحب ستاسو د خبرو. مزار سره په ملحقه یو دکان کې د دې ملګري سره ناست یو او عثمان علي نوم دی د دیو په دکان کې د پیر بابا رانجو ملاویږي او ورسره نور څیزونه لکه بنګړي او تسپې او د ماشومانو کیلونې پکې هم پرتې دي په دې دکان کې دیو سره ناست یو. خو د خوند خبره دا ده چې دا رانجو ما وکتل چې عثمان علي صاحب په خپل لاس جوړول موږ د هغه ځای نه راپاڅوو موږ وایي راشه موږ ته دا دکان راته وښایه د دې په باره کې راته تفصیلات شریک کړه تاسو کتی شئ چې د دیو لاس هم دا دی دغه دی تور دی او لګیا و خپل کار یې کاوه. نو عثمان علي صاحب ستاسو نه تپوس کوو چې تاسو دلته کې څنګه ژوند تېروئ خوشحاله یې نه یې خوشحاله زایرین ډېر راځي که لږ راځي دا را سره شریک کړئ دا څه معلومات ستاسو سره ومینه موږ سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دکان چونکې زموږ ډېر وخت نه مونږ دا کوو لومبی زموږ پلار دلته ډېر ځای باندې بناست و رانجه راغول اوس ځایمه 20 کاله زما په دې دکان کې وشو او ډېر خلک راځي به طور تحفه د رانجه او مالګه ځان سره وړي او ډېر میلمانه راځي خاص کر د اتفاق پر ورځ او د زیارت پر ډېره زیاته ګڼي اوس څونکې سپارلی شروع کېدو والا دی انشاءالله ډېر زیات میلمانه به دلته راځي او ډېر غټه ګڼئ بیا. هسې عثمان علي صاحب زه ستاسو نه تپوس کوم زه چې په خپله وړوکی وم نو زه به دلته راتلم دلته به ډېر زیات رونق و هغه رونق زما خیال لږ کم شوی دی ستاسو څه خیال دی په دغه نه جي نه رونق نه دی کم شوی چونکې مخکې خو به ګاډي و کرایونه ګاډي به خلکو به راوستو دلته به ولاړو اوس د هر سړي سره خپل ګاډی دی زه دلته ناست یم ډېر زیات میلمانه راځي د ورځې ډېر زیات میلمانه راځي نن هم ډېر میلمانه و خلک شپې هم راځي زه چې سهار رالم نو دا ځای کې ډېره زیاته ګڼه وه مونږ ماښام دکان بند کړو مخکې به مونږ د ټوله شپه ناست وو دکانداري به هم کوله میلمنو به تحفې او تحایف د دې نه ځان سره وړو ډېره زیاته ګڼه به اوس هم هغه ګڼئ دا مارچ شروع شو دې کې د مظفرآباد نه میلمانه راځي کشمیر او مانسیرې والا اوږی والا دا په دې بله 2-3 هفتې بعد به دا شروع کېږي. ټیک شي بل ما دا محسوس کړ دا فرق محسوس کو چې دلته کې به مخکې چې موږ رالو دلته به دا معذوره خلک ډېر په ډېر مقدار کې ناست دلته وړې وړې جونګړې وي نو هغه تعداد ماته لږ کم ښکاري د هغې وجه څه ده؟ نه جي هغه خو د دې حالات نه مخکې هغه ټول چې و هغه دغه شو دلته دلته وفات شو څه دې نه لاړو نو لکه دلته څه دغه نه دی شوی زه په دې وجه باندې هغه مریضان د دې جزام مریضیانو د دې ځان دلته هسپتال و هغې کې به دې علاج کېده په دې سایډ باندې ټول هغه هسپتال موږ وکته او جا دا ټول یې کورنۍ و دې کې به هغوی ناست وو ځان خپل سوال به یې کوه او جا نو لکه تاسو کاروبار کې د فرق نه راغلی؟ نه جي نه الحمدلله د هغې نه سیوا شوی دی او کمې پکې نه راغلی. عثمان علي صاحب موږ خو ستاسو سره په دکان کې هم خبرې وکړې اوس رالو د رنجو ته مخامخ کېناستو نو تاسو په دې رنجو کې دا ګټه ماته تاسو هم وښووه چې د دې ګټې نه دا موږ جوړو دا تاسو به ډېر په مشقت سره میده کوئ خو دې کې تاسو څه اچولي دي دا څه دي؟ دا اصل کې دا د رانجې دلته موږ خپل دلته کو برابرو دا اصل کې رانجو خو هر ځای کې میلاویږي پېښور کې میلاویږي سوات مردان هر ځای کې
خو دا یو تبرکن د دې نه خلک ځان سره وړي دې کې دا تاسو څه میلاو دا کړي تیل دی جی دا سوچه د غاڼې تیل دی شړشم تیل دا بغیر دینه نه رغیږي ځکه چې دا چې سپوري کنه نو دا بیا سترو کې ټهراویږي نو دا تاسو په څومره مقدار کې په دې کې اچوي لکه دا پرس کا یو سیر یو نیم خو موږ ته دا رانجه پراته دي دا سیر نه دی جی دا یو دړی 5 کیلو رانجه دي دا دومره درانه او جو دا ډیر درانه دا 15 کیلو دي د غږ نیوز د راتلونکو خپرونو کتلو دپاره د غږ نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ښه ملګرو دا تاسو ولید چې د ښکاري یو نیم کیلو په شانتې خو لکه دا 15 کیلو رانجه دي له دې د مدا ثابته شو چې د رانجو وزن ډېر دروند دی. په دې کې د یو شل سی سی اوبه تیل به اچولي. دا کاڼی رقم دی دا کاڼی چې دا د فلسطین نم راځي مصر نم راځي او د پاکستان کې هم شي خو د پاکستان کوالټي ښه نه ده. ښه جن دا تاسو کویټه کې پیدا کیږي چترال او کې د پیر بابا رانجه چې دی دا په تبرک د وجه نه چې د پیر بابا دی په دې وجه او باندې جو تبرک د وجه نه خلک ډیر زیات وړي. د نور رانجو د دې نور څه فرق نشته. هیڅ فرق هم نشته خو دا د چې لکه دا یو تبرک دی کنه لکه څنګه چې سړی هلته لاړ شي ابي زمزم وبوس کی او هغه یو تبرک دی کنه اوبه خو دلته هم ملويږي خو هغه دلته هم خلک وړي دغه خلک ډیر احترام کوي. دا بالکل او یو د دې نه چې لکه دا پیښور ولا شي نو خاص کر دلته موږ سره ترخو رانجو باندې سترګې توري. تاسو ډیره مننه کوم تاسو زموږ سره خپل خیالات شریک کړو د کتونکو سره او تاسو وخت منګه خراب کو نو د دې لپاره موږ معذرت غواړو تاسو نه او تاسو ډیره مننه. تاسو ته شاید معلومه وي یا نوې معلومه چې ماربل د بونیر ماربل چې دي نه دا ډېر زیات مشهور دي بلکې دې ته په دا علاقه د ماربل سیټي په نوم باندې پیژندلی کېږي. دلته چې کم ماربل پیدا کېږي دا د دوی د آمدن ډېره غټه ذریعه ده او په دې وجه باندې دلته کې د ماربلو ډېرې زیاتې کارخانې دي. خو موږ په دې وخت کې راغلي یو د ماربل فیکټرۍ په مخې ته ولاړ یو. د فیکټرۍ مالک هم را سره ولاړ دی نو زه به د دوی نه څه تپوسونه وکړم د دوی د دې کاروبار په هکله باندې او تاسو به وګورئ. نو زه تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. شکریہ جی ډېره مننه جی. ستاسو جی نوم؟ زما شیر علي نوم دی جی. نو تاسو موږ ته دا ووایئ چې د دې د ماربل دا ګټه چې تاسو کوم ځای نه راوړئ دا د بونیر د غرونو ګټه ده که د بهر نه راځي؟ الحمدلله دا خو زموږ د بونیر خپله ګټه ده مختلفو علاقو نه راله راځي او په ټوله په آل پاکستان کې مشهوره ده او د لرې لرې نه ماشاءالله خلک راځي او دا ماربل چې دی دا سپلای کوو مونږ خپلې پالټۍ را سره هم دی پنډۍ ته فیصل آباد ته او دغه رنګې ګجرې ته مختلف علاقو ته چې کوم دی دا کاڼي مونږ سپلای کوو لیږو یې وله. تاسو څه ګڼئ چې تاسو خو دغه پنجاب ته او سند ته سپلای کوئ د دې نه علاوه تاسو دا ګټه چې دا د ملک نه بهر هم ځي او که نه صرف په ملک دننه باندې استعمالي؟ جی جی دلته مونږ بل بونیر کې یو درنګ دی 1 نمبر درنګ ورته وایي دا 1 نمبر درنګ د هغې ماشاءالله دغه مونږ ته دلته نه میلاویږي بونیر کې بلکې لوکل یې نه ورکوي هغه ډایرکټ په ډایرکټ ښکته لیږي بار ته او هغې خپلې صفایي نه کوي بیا هغه چې کوم دی بار ملکونو مختلف ممالکو ته چې کوم دی هغه شفت کېږي. لکه ستاسو مطلب دا ده چې د هغې ګټه اعلی قسم ده هغه 1 نمبر هغې ته ویلی کېږي 1 نمبر کاڼی دی هغه نه هغه بونیر کې نه ورکوي لوکل نه ورکوي دلته بلکې مردان پېښور جهانګیري دلته هم نه لیږي هغه بار ملک دپاره چې کوم دی سپلای کېږي هغې دپاره چې کوم دی خپل انتظامات دي هغې هغه هلته لیږي. زه چې کله هم بونیر ته راشم نو زه په دې سړک باندې چې ځم په ټوله لاره باندې ما ته د ګټو ټرکونه مخې له راځي نو د دې مطلب دا دی چې دلته کې ډېرې زیاتې کارخانې دي. هسې څومره به تاسو ته څه مقدار به معلوم وي که نه؟ نو اندازې مطابق سره چې دي نو هغه 500 د پاسه دي
سره پاسه 1500 کارخانې او د پاسه کارخانې چې کم دی دا بونیر کې دي. څه ګڼئ چې د بونیر ګټه د نورو علاقو د ګټې نه منفرده ده یعنې ښه ده؟ یاره بالکل دا مونږ یقیني وایو چې د بونیر ګټه چې کم ده الحمدلله دا د الله تعالی یو نعمت دی او په تمامه دنیا کې دا مشهوره ده او عالمي دنیا ته چې کم دی د سپلایان هم شروع دي روانې دي او تلې به مې انشاءالله امید د رب نه لرو که خیري دا د الله تعالی په مونږ یو خصوصي رقم دی چې دا مونږ ته د ماربل دغه چې کم دی دا بونیر چې دی دا په دې ماربلو باندې ښایسته دی په دې ټرکونو باندې په دې مالبر فیکټریانو باندې چې کم دی بونیر دی د خیره سره. هسې دا به راته هم ووایئ چې دلته کې دا دومره په لوی مقدار کې کارخانې دي آیا ستاسو د حکومت نه داسې څه غوښتنه شته چې تاسو ته څه مشکلات دي او د هغې هغه نشاندهي وکړئ چې یاره تاسو د کومو مشکلاتو سره مخ یې په دې خپل کاروبار په سلسله کې؟ ټولو نه وړاندې خو زموږ نه د څومره ماربل فیکټرۍ چې دي او څومره درنګونه چې دي نو د دې نه خو سرکار ته د نن نه چې بلکې د مخکې نه آمدني ډیره زیاته روانه ده هغې ته ماشاءالله د دې نه ډیره زیاته فایده ده سرکار ته ولې چې د یو ماربل فیکټرۍ چې کم دی دا 4 لاک د پاسه چې موږ دی دا د بجلی بل جمع کوو د 4 لکو نه له پاسه ستاسو زبره بل دا د څو ورځو د یوې میاشتې بل له 4 لکو نه زیات جی دا مونږ جمع کوو نو په دې کې به بلا ټیکسونه چې کم دی هغه به مونږ پسې راولي نو دا 500 فیکټرۍ به مونږ والو مثال په طور باندې یو ماربل فیکټرۍ چې دا نو 4 لک روپۍ بل به د هغې مونږ د بجلی والو نو دا پوره آمدني چې کم دی سرکار ته زمونږ نه ځي داسې چالانونه کټ کېږي رایلټۍ چې کم دی هغه پیسې کټ کوي او دغه رنګې کانټې دي مختلف طریقو سره چې کم دی سرکار ته خپله آمدني چې کم دی هغه میلاویږي نو د دې وجې نه سرکار ته مونږ اپیل کوو عاجزانه درخواست ورته هم کوو چې دا څو ورځې مخکې چې کم دی زمونږ بونیر کې یو درنګ چې کم دی د 2-3 کالو بند و هغې کې سلایډینګ وشو بامپوخې هغه واقع چې کم دی نو هغه چې کم دی مونږ له چې عملیات څومره رسېده نو هغې کې پوره ټایم لګېدلی او 4-5 غنټې لګېدلی وې هغې کې ډېر مړي شوي هغې کې مړي هم ډېر زیات شوي اوس هم د هغې چې کم دی صفایي پوره طور باندې نه ده شوې خو عرضي طور باندې هغه دغه رالو هغه خپل کار مارې وکړو خو سرکار ته زمونږ دا درخواست دی چې مونږ باندې زیات کر توجه مونږ طرف ته راواړئ ولې څومره ماربل فیکټرۍ چې دي زیات تر آمدني چې کم دی سرکار ته دا د کارخانو نه روانه ده او نو دغه پکار ده چې هغه زمونږ مخنیوی وکړي. تاسو بونیر وکتو او د بونیر مختلف مناظر مو ولیدلو اوس موږ راوختو اسماني موړ ته راورسېدو دلته څو هنرمندان ناست دي او هغوی موسیقي کوي دا ډېر ښه پکنیک پوینټ دی ډېر سیلانیان دلته راځي او د دې منظر نه خوندونه اخلي نو موږ د دوی نه تپوس کوو چې دوی دلته څنګه راغلي ستاسو نه موږ دا تپوس کوو چې تاسو دلته ناست یئ دا موسیقي غږوئ دا خلک خوشحالوئ نو تاسو دلته روزانه راځئ او که نه کله کله راځئ او څنګه روزانه هم راځو کله ناکله چې څه مسله پېښه شي نو بیا نه راځو داسې خو ډېلې د جمعې او د اتبار داسې ورځ باندې راځو هوټل والا زموږ ملګری سیلانیانو لپاره ښه جي نو سیلانیان تاسو ته خوشحالي ډېر زیات دي پندلي ډېر زیات او تاسو سره به څه مالي امداد هم کوي بالکل هر سره ښه جي ښه تاسو خوشحاله یئ هنرمندان یئ که نه او د خلکو د خوشحالولو دپاره دلته راغلي بالکل زه تاسو نه دا تپوس کوم چې دلته دور بدل نوې موسیقي راغلې ده او تاسو دا زاړه رباب او دا طبله او دا غږوئ که نه نو تاسو نه غواړئ چې دا د موږ نوې وغږو دا زاړه جی دی کې یو کار دی که نه رباب شو منګې طبله شو دا زموږ د پښتو کلچر دی رباب کې چې کوم خپل هنګ دی نو خو دی که هر څومره موسیقي نوې راشي خو د رباب چې کوم خپل خوند رنګ دی نو خو بدلېږي نه خو د یو ساز سره هم نه بدلېږي لکه رباب دی که دا مشیني موسیقي دی نو دی کې هم رباب دی دې سره د بجلي غټې باجې دي بل دغه د بجلو نه بغیر نه غږي او دا خو داسې ساز بغیر بجلۍ نه موږ خټاپک او مصرا چاربیته نو موږ چې د پښتو کم څیز دی نه خو به دې زړه کې دی که نه لکه زړه کې چې ته په مصره کې کم درد او کم خنګورې نه خو چې کومه زړه ده چاربیته مصره ده ټاپه ده لبه ده هغې کې ډېر خوند تاسو به موږ سره څه شریک کوي چې تاسو څه وغواړئ موږ سره د خپلې مرضۍ څه صحیح ده جو شریک کوي د غږ نیوز د راتلونکو خپرونو کتلو دپاره د غږ نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.